الحمد لوليه والصلاة على نبيه. تر حمد صلاة و سلام وروسته د افغانستان او ایران په مرز کې د ایرانی زناور صفت عسکرو لخوا زمونږ د ګران ملت د اولادونو د شهادت رسولو په پار د دوی کورنیو او د افغانستان ټول ملت ته د تسلیت او ډاډګیرنې پیغام په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړل چې زمونږ د ملت ځوان اولادونه د ایرانی صفاکو ظالمو وحشي زناور صفته پولیسو لخوا په بېرحمانه توګه په ډزو ویشتل شوي او په شهادت رسول شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې کورنیو او عام ولس ته صبر جمیلو په برخه کړي. موږ باور لرو چې دغه غمیزه د ټول ولس ده. زموږ د مظلوم ملت ځوانان چې د بیکارۍ او نیستۍ له امله یو مړۍ ډوډۍ پسې له خپل هېواده په سفر درومي. تقریبا په دې نږدې کلونو کې 8 میلیونه ملت بیرون ته کډوال شوی. زموږ د ملت د ځوانانو په مټو دوبۍ، لاهور، کراچۍ، واشنګټن، تهران، پاریس، لندن او ریاض آباد شوي او خپل هېواد یې متاسفانه ړنګ بنګ پروت دی. موږ د ایرانیانو دغه عمل ظالمانه، جارحانه، غیر اسلامي او غیر انساني عمل بولو چې تا د خپل هېواد حریم ته نه پرېښودل، نیولي او بندیان کړي به مو وای، د وژلو حق مو نه و. د مسلمان قصدن وژل ستره ګناه، د جهنم ول د الله تعالی د غضب، لعنت او ستر عذاب وسیله ده. دا خو یو نه بلکې 2.5 دي. نو د 2.5 الهي غضب او لعنت مستحق یاست. الله تعالی مو په خپل غضب او په قهر باندې ککړ کړ. یو موده داسې وه چې له شرقه ته غربه، بیا له شماله ته جنوبه په اسلامي نړۍ کې هر مسلمان آزاد ګرځېدلی شو. سوداګري به یې کوله، تعلیمي سفرونه به یې سرته رسول. ابن بطوطه د اسلامي نړۍ نامتو سیاح چې بهر یو هېواد ته تللو، هلته په اسلامي هېوادونو کې یا والی او یا وزیر جوړ شوی. مګر متاسفانه اسلامي نړۍ ته د استعمار په راتلو سره مسلمانان یو له بل سره غوښه او چاړه وګرځول شول. په نورو کفري هېوادونو خپل ولسونه ګران دي. د انتقام لپاره د یوه په ځای د زرګونو انسانانو وینې تویوي. یو ځل د ارجنټاین او انګلستان ترمنځ په جګړه کې 2 تنه انګلیسي عسکر ووژل شول. د انګلستان صدراعظم میرمن تاچر تر یوې میاشتې پورې تور لباس اغوسته. ایرانیان فکر کوي چې افغان ولس بېڅوکه ده. هېڅکله داسې نه ده. زه د دغې مقدمې په پای کې خپل ملت او چارواکو ته څو وړاندیزونه لرم. لومړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې او د هېواد په داخل کې افغان ولس او د دې خاورې په اصیلو بچیانو غږ کومه چې خپل اختلافات شاته وغورځوئ او د وحدت مظاهره وکړئ، په خپل دین او په خپل ملت وویاړئ. دویم، د افغانستان اوسنیو مشرانو ته پکار دي چې خپل ملت ته سینه پراخه او په یو ټغر ورسره کینی او ټولو تعلیمي، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دریم، د ایران دولت د په دې پوه سي چې افغان ولس بېڅوکه نه ده. موږ د افغان مشرتابه د احساس قدر کوو چې د دغې قضیې د برلسۍ لپاره یې پلاوی ټاکلی دی. څلورم، افغان حکومت د ایران له دولته په ټینګه وغواړي چې خپل جنایتکار پولیس د بینالمللي قانون منګولو ته وسپاري او هم د شهیدانو کورنیو ته دیت ورکړي. پنځم، د ایران له دولته د په جدي توګه غوښتنه وسي چې نور د دغسې جنایتکارانه پیښو په کلکه مخنیوی او بیا ځلي باید د داسې وحشیانه اعمالو د تکرارېدو مخنیوی وسي. شپږم، له افغان مشرانو غواړو چې دغه یو ملي غمیزه وګڼي او له خپل ملت سره په دغه غم کې ځان شریک وبولي. اووم، زر تر زره د په هېواد کې کاري فرصتونه ایجاد، بیرون ته د زموږ د ګران ولس د ځوانانو د تللو مخه ونیول سي. اتم، په هره ثانیه کې زموږ شرقي او غربي ګاونډي ته $180 په تناسب او په اوبه روانې دي چې په ټول کال کې د کال $22 میلیارده اوبه کېږي. د دې قیمت د ورڅخه وغوښتل سي او کنه خپلې اوبه د مهارې کړی سي. نهم، زموږ ملت د سترو ښامارانو
دهریانو کینهکښو ګاونډیانو انګریزانو شورویانو او امریکایانو په رقابت کې قرار لري. له ملي وحدت یووالي د وطن له آبادۍ سم مدیریت او یو واقعي متمدن اسلامي نظام او د ملت په زړه کې د الله تعالی رسول الله او کتاب الله د معرفت نه پرته به دا وړی شړی نسی. اوس ښه فرصت ده، بیا به د دې وخت ارمان کوو، لاسونه به مروړو. دغه د شریعت حکم هم ده، له ځانځانۍ څخه څه نه جوړیږي. نو راځئ چې نوی سفر پیل کړو او په خپل ځان کې تغییر رامنځته کړو. په پای کې د الله تعالی له درباره خپل ملت ته د جمیل صبر غوښتنه کوو. الله تعالی د نور زموږ مظلوم ولس له دردونو، کړاوونو، ستونزو او مشکلاتو څخه په امن وساتي. آمین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.